د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د روغتیا جامې مو په تن وي، خپل قلم کتاب مو د ځان سره تیار کړی وي تر څو نوی لوست پیل کړو. درنو زده کوونکو، خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو نوی لوست تاسو درانه حضور ته وړاندې کړم. خو مخکې د دې نه درنو زده کوونکو چې نوی لوست پیل کړو، یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او تیر لوست ته یوه لنډه کتنه کوو. د موږ د تیر لوست عنوان درنو زده کوونکو د مندل په تجاربو کې تناسب. موږ وویل مندل هغه معلومات چې د ریاضیاتو په علم کې درلوستل، د هغه څخه په ګټې اخیستلو سره هغه هره تجربه چې به ترسره کوله د هغې تجربې هغه نتیجه به محاسبه کوله او ټول آمار او ارقام به په دقیقه توګه بیانوله. نو دغه د مندل د کامیابۍ راز به تر څو دا په خپلو تجربو کې کامیاب او یو نوموړی ساینسپوه وګڼل شي. درنو زده کوونکو، هغه مهال چې دویم نسل به لاسته راوړه، نو کومه ځانګړتیاوې چې د دویم نسل په هغه افرادو کې یا په هغه بوټو کې یا په هغه نباتاتو کې چې به ښکاره کېدلې، نو هغه محاسبه کولې. کوم شی به ورته محاسبه کول؟ هغه د بارز او مخفي صفت هغه تناسب به پیدا کوه، یعنی د بارز او د پټ صفت هغه اړیکه به هغه پیدا کوله چې هغه اړیکې ته موږ وویل چې موږ هغه اړیکې ته تناسب وایو چې د کسر په بڼه باندې ښودل کېده. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. د موږ نوی لوست بیا هم د 10م ټولګي اړوند د بیولوژي مضمون 14 لوست دی. د لوست عنوان دی وراثت او صفتونه. صفحه ده 8 9 همدارنګه 9 صفحه ده. هیلهمن یم چې دغه صفحې به تاسو خپل کتابونو کې پیدا کړی وي او دغه د ننني لوست متن به تاسو د لوست شروع کېدو څخه د مخه تاسو د خپل ځان سره مطالعه کړی وي. د تیر په شان درنو زده کوونکو د لوست لپاره مو موخې هم ټاکلي دي. نو د موږ د دې لوست موخې دا دی چې د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیلهمن یم چې د دې درس په پای کې علیل تعریف کړئ، یعنی تاسو وکولی شئ چې علیل څه کوي تعریف کړئ، او دویمه موخه مو دا ده د لوست مفهومونو په معنا پوه شئ. په دې لوست کې درنو زده کوونکو مفهومونه او اصطلاحګانې هم لرو. د یادولو وړ ده، ډیره اړینه خبره ده چې زه باید تاسو په دې پوه کړم درنو زده کوونکو که چیرته د یو زده کوونکی غواړي چې په بیولوژي په علم کې ډیر ښه په مخ لاړ شي او د بیولوژي علم ښه زده کړي، نو یوازینی لار او یوازینی د حل لارې دا ده چې هغه اصطلاحات ښه زده کړي. خو په ځانګړي ډول د بیولوژي چې ډېرې څانګې لري، د بیولوژي په اناتومي برخه کې، د وراثت په برخه کې، د ایکالوژي په برخه کې د اصطلاحګانو یادول ډېر اړین کار دی درنو زده کوونکو. نو ما هم تاسو ته ځینې اصطلاحګانې او مفهومونه دلته لیکلي دي چې لومړی مفهوم دی یا اصطلاح ده فینوټایپ، دویم څه قسم موږ تلفظوو، دویم تلفظوو جینوټایپ، بیا تکراروم فینوټایپ، دویمه اصطلاح تلفظوو جینوټایپ، او دریمه اصطلاح یا مفهوم دی هوموزایګوس، او دریمه اصطلاح ده هیتروزایګوس. نو درنو زده کوونکو، یوه زه د دې اصطلاحګانو تاسو ته باید په دې لوست کې بیان کړم. راځو لوست ته. درنو زده کوونکو، مندل د خپلو تجربو څخه دا مطلب پیدا کړو یا دا مطلب یې واخیسته کله چې مندل بېلابېلې تجربې سرته ورسولې. درنو زده کوونکو، نو مندل بالاخره دې پایلې ته ورسېده چې هغه وخت کولی شي چې د خپلو تجربو هغه په معنا باندې پوه شي یا د خپلو تجربو هغه نتیجې واضح کړي چې هر نبات یوازې یوه ځانګړتیا او 2 صفتونه ولري. یو ځل د خپل خبره درنو زده کوونکو بیا تکراروم. مندل د خپله تجربو
په سرته رسولو سره بالاخره دې پایلې ته ورسېده چې هغه وخت کولی شي چې د خپلو تجربو نتیجې واضح کړي چې یو نبات یوه ځانګړتیا او دوه صفتونه ولري. لکه د بیلګې په ډول باندې خپله رنګ څه شی دی؟ واضح ډول باندې وایم د ګل رنګ په خپله یوه ځانګړتیا ده. او کله چې موږ وایو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ وایو ارغواني رنګ او بیا وایو سپین رنګ، دا بیا دوه صفته شول. مخکې مې وویل چې ماندل دې پایلې ته ورسېده چې کله یو نبات یوه ځانګړتیا او دوه صفته ولري، نو کله چې دا تجربې په دې نبات باندې ترسره کوي نو کولی شي چې نتیجه یې واضح شي. اوس موږ ځانګړتیا څه ته وایو او موږ هم صفتونه څه ته وایو. په ګل کې رنګ، که چېرته موږ یو بوټی چې هغه ګلان تولیدوي، ګلان کوي، که چېرته موږ د دغه بوټي ګل په پام کې ونیسو نو خپله دغه ګل یې څه شی دی؟ د ګل رنګ یې په عمومي ډول باندې دغه د ګل رنګ یې درنو زده کوونکو دا یوه ځانګړتیا ده. خو دغه ګل خو بېلابېل رنګونه لري. نو کله چې موږ وایو ارغواني رنګ نو دا یو صفت شه، او کله چې موږ وایو سپین رنګ نو دا بل صفت شه. نو مندل دغه مسئلې ته درنو زده کوونکو اشاره کړې وه. درنو زده کوونکو چې په دغو دواړو رنګونو کې نو یوې باید بارز وي او بلې هم باید پټ پاتې شي. نو کله چې موږ د یوې ځانګړتیا لپاره دوه صفتونه مطالعه کوو نو په دغو دوه صفتونو کې به درنو زده کوونکو یو بارز یا ښکاره کیږي او دوهم به په مقابل لوري کې پټ یا مخفي پاتې کیږي. درنو زده کوونکو جینونه څه کیږي؟ خپله دغه جینونه په جوړه ډول باندې لیږدول کیږي. جینونه په جوړه ډول چې لیږدول کیږي، یا ویلی شو چې جینونه په جوړه ډول، کله چې موږ وایو جینونه په جوړه ډول باندې لیږدول کیږي، یعنی هیڅ وخت کې د جینونه یو نه، یعنی دغه جینونه دوه وي. خو دغه جینونه چې کله جوړه وي نو دغه جوړه جینونه یو د مور او بل هم د څه نه اخیستل کیږي؟ د پلار څخه اخیستل کیږي. دغه جینونه چې کله را یوځای کیږي، کله چې موږ وایو دغه جینونه جوړه وي نو دغه خپله دغه جینونه څه کار کیږي درنو زده کوونکو؟ دغه جینونه چې په جوړه شکل وي، یوې د مور او بل د پلار څخه اخیستل کیږي. د بیلګې په توګه که چېرته د یو مور قد لنډ او د پلار قد اوږد وي، نو که چېرته د قد د پلوه موږ دوی کراس کړو یا د دوی قد په پام کې ونیسو نو یو جن به د پلار څخه اخیستل کیږي چې هغه به نمایندګي کوي د لوړ قد، او یو جن به هم د مور څخه اخیستل کیږي چې هغه به نمایندګي کوي د لنډ قد. ګرانو زده کوونکو، دغه جنونه چې کومه موږ یادوو، دغه چې د کومه د مور او د پلار څخه اخیستل کیږي، په حقیقت کې دغه خپله څه شی دی؟ دغه خپله الیل دی. او ساینس پوهان کله چې دغه صفتونه وپېژندل، بالاخره دا ساینس پوهانو په اواخرو کې همدغه د جن په نوم باندې هم څه کړي دي درنو زده کوونکو؟ دا یاد کړي دي. یعنې کومه دغه
اوصاف یا صفتونه چې د مور او د پلار څخه اولادونو ته لیږدول کېږي دا یې په څه نوم باندې یاد کړي درنو زده کوونکو؟ دا یې د جن په نوم باندې هم یاد کړي دي. درنو زده کوونکو جوړه جنونه د الیل په نوم یادېږي. لکه څنګه چې مې مخکې تاسو ته ویل جوړه جنونه د الیل په نوم باندې یادېږي، یعنی یو صفت دوه متبادل حالتونه لري چې موږ ورته څه شی وایو؟ موږ ورته وایو الیل. یعنی د هر صفت لپاره دوه جنه شتون لري چې دغه ته موږ څه وایو؟ موږ الیل وایو چې یو د بل متبادل جن یا متبادل صفت دی. درنو زده کوونکو همدغه جنونه دوه حالت لري. یو حالت دا دی درنو زده کوونکو چې ښکاره کېږي او بل حالت دا دی چې پټ پاتې کېږي. یعنی که چېرته دوه جنونه موږ په نظر کې ونیسو چې دا یو جني او دا بل جني، کله چې دا لیږدول کېږي نورو نسلونو ته، نو یا په حجرو کې یا د اوصافو لپاره دغه یو جن خپل ځان ښکاره کوي او بل جن په مقابل لوري کې څه کېږي درنو زده کوونکو؟ په مقابل لوري کې پټ پاتې کېږي. ګرانو زده کوونکو نو تاسو ګورئ چې تاسو ته یو دیاګرام یې هم ښودلی دی درنو زده کوونکو. تاسو ته څه شی ښودلی دی؟ یو دیاګرام یې تاسو دلته ښودلی دی. تاسو په دې دیاګرام کې ګورئ چې دلته یې لیکلي دي د القا په پړاو کې هر یو نسل یو الیل له هر والد څخه اخلي. دا شکل دی. نو دلته زه تاسو ته هم د تختې پر مخ باندې دا لیکم. ګرانو زده کوونکو تاسو ګورئ چې لیکل شوي دي غټ وای، غټ توری د انګلیسي الفبا غټ توری دی، وای غټ توری، او دې خاطر لیکل شوي دي درنو زده کوونکو وای کوچنی. همدارنګه تاسو داسې یو انځور هم وینئ په دې برخه کې چې دا هغه د جنونو څه کوي درنو زده کوونکو؟ نمایندګي کوي. نو دلته خپله دغه وای لوی وای یا غټ وای چې دی درنو زده کوونکو دا نمایندګي کوي د زیړ رنګ او دا هم نمایندګي کوي درنو زده کوونکو د شنه رنګ. د کوم رنګ نمایندګي کوي درنو زده کوونکو؟ لکه څنګه چې تاسو ګورئ په کتاب کې د شنو دانو یا د شنه رنګ نمایندګي کوي. نو تاسو ګورئ درنو زده کوونکو دا هم په دې ډول، دا هم په دې ډول، ولې تاسو ګورئ چې دلته دا په دې ډول باندې جلا کېږي او یا وای دلته راځي او یا وای هم دلته راځي. نو دلته هم تاسو ګورئ چې یا وای دلته راځي او بل وای هم دلته راځي. یعنی په حقیقت کې درنو زده کوونکو دا هغه پړاو دی چې حجروي ویش رامنځته کېږي او په حجروي ویش کې درنو زده کوونکو حجرې جلا کېږي. نو تاسو ګورئ چې هغه جوړه جنونه دلته ورسره جلا شله، یو یوې حجرې ته لاړه بل بلې حجرې ته لاړه، دلته هم یو یوې حجرې ته لاړه او بل بلې حجرې ته لاړه. نو تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې دا بیا ورسره یو ځای کېږي، په دې ډول باندې سره یو ځای کېږي او کومه یوه حجره چې منځته راځي نو د هغې به هم یا وای به دلته درنو زده کوونکو غټ او یا وای به هم کوچنی او دا به بیا هم یوه حجره وي. د بیلګې په توګه که چېرته تاسو ته درنو زده کوونکو زه وایم چې ما دوه دانې د رنګ له پلوه سره کراس کړي، ورسره تزویج مې کړي، د مشنګ دوه دانې چې د یوې زیړ رنګ او د بلې هم کوم رنګ و درنو زده کوونکو؟ د شنه رنګ دانه و یا هغه
شین رنگ و شین رنگ او بل چې دی ژیړ رنگ و. نو کله چې ما دغه دوه دانې سره کراس کړي، څنګه مې کراس کړي؟ دوی خو لومړی باید تقسیم شي. نو تقسیم څخه وروسته چې کراس شوې نو تاسو ګورئ چې یو جنې د شنه رنگ واخیسته او بل جنې هم دلته د ژیړ رنگ واخیسته. نو کومه دانه چې دلته منځته راغلې ده درنو زده کوونکو، نو د دې فینوټایپ، یعنی دا به داسې معلومیږي چې دا به په ژیړ رنگ باندې معلومیږي، ولې به دا به داسې خالصه دانه نه، دا به یوه ناخالصه دانه وي. راځو درنو زده کوونکو په دې باندې پوه شو چې فینوټایپ اوس څه ته وایي او جینوټایپ څه ته وایي. موږ ویلي وو د اصطلاحګانو په برخه کې. لومړی خو درنو زده کوونکو فینوټایپ د وراثت ظاهري صفتونو ته وایي. څه ته وایي درنو زده کوونکو؟ د وراثت ظاهري پوهه. لکه تاسو چې ما ګورئ یوازې د ما فینوټایپ ګورئ، اوس تاسو د ما په جینوټایپ باندې نه پوهیږئ، تاسو څه ګورئ؟ د ما فینوټایپ ګورئ، یعنی د وراثت ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. او په مقابل کې جینوټایپ هغه د جینونو جوړښت ته وایي، یعنی د کوم ژوندي موجود په وجود کې چې د جینونو کومه جوړښت دی نو هغه ته وایي جینوټایپ. او همدارنګه موږ وایو یو لرو هوموزایګوس او بل لرو هیتروزایګوس. که د یو صفت لپاره یو ژوندی موجود که د یو صفت لپاره چیرته خالص وي، یعنی خالص وي د یو صفت لپاره، که یو څوک د قد لوړوالي لپاره پلوه خالص وي، یعنی هیڅ یو جن د لوړ د کوتاوالي ونه لري، نو هغه ته موږ وایو هوموزایګوس. خو که چیرته یو ژوندی موجود یا یو نبات د یوه صفت لپاره ناخالص وي، یعنی هم د یوه بارز صفت جن ولري، هم د یوه پټ صفت مغلوب صفت جن ولري، نو هغه ته موږ وایو هیتروزایګوس. درنو زده کوونکو باید په دې باندې هم پوه شو چې موږ د تل لپاره هغه صفتونه چې موږ ورته بارز صفتونه وایو، موږ د انګلیسي د تورو په غټو تورو باندې لیکو، خو هغه صفتونه چې موږ ورته مخفي وایو هغه د تل لپاره د انګلیسي تورو په کوچنیو حروفونو باندې لیکل کیږي. یو ځل بیا تکراروم درنو زده کوونکو، د انګلیسي په تورو باندې موږ په غټو تورو باندې بارز صفت ښیو او په کوچنیو تورو باندې موږ څه شی ښیو درنو زده کوونکو؟ مخفي صفت ښیو. که چیرته یو ګل په طور د مثال یو نبات چې ارغواني ګل لري، که چیرته د دغه نبات ارغواني ګل هغه صفتونه غټ پی باندې ښودل شوي، نو موږ وایو دا هوموزایګوس دی، یعنی یو صاف صفت دی، خالص صفت دی. او که چیرته هغه ښودل شوی په یو غټه پی باندې درنو زده کوونکو او په یوې کوچنۍ پی باندې، نو بیا موږ ورته وایو چې دغه نبات دغه صفت له مخې هیتروزایګوس دی. نو هیله‌مند یم درنو زده کوونکو چې تاسو به د لوست په اصطلاحاتو باندې هم پوه شوي یاستئ. نو موږ یو ناخالص ژوندی موجود کله چې یو صفت یې ښیو چې هغه د یو صفت له مخې ناخالص دی، یو صفت ناخالص دی، نو موږ باید یو غټ حرف او یو کوچنی حرف ولیکو، لکه څنګه چې تاسو ته په کتاب کې هم لیکل شوي دي. درنو زده کوونکو تاسو ته مې یوه کورنۍ دنده هم په پام کې نیولې ده. نو د تاسو کورنۍ دنده به دا وي چې په یو اویایمې صفحه کې چې کومه فعالیت دی تاسو به په خپل کور کې د خپل په کور په وګړو باندې به تاسو دا فعالیت سرته ورسوئ، او دا ممکنه خبره ده. نو تاسو ته چې کومه غالب صفتونه او مغلوب صفتونه ښودل شوي دي د همدې فعالیت د کړنلارې مطابق تاسو دغه فعالیت په خپل کور کې سرته ورسوئ او پایلې په خپل کتابچو کې ولیکئ. درنو زده کوونکو د تاسو د راتلونکي لوست عنوان دی د ماندل فرضي او همدارنګه د پونت مربع.
هیلهمن یم چې راتلونکي لوست لپاره خپل ځان چمتو کړئ. د موږ د نن ورځې لوست پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. خوشحاله ژوند ولرئ.